Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 9th Biology, Chapter number 3, Biodiversity, Lecture number 2. زمونږ ټاپک دی classification of organisms. د organisms classification کول. د زندسارو سیزونو classification کول. نو classification اوس څه ته وایي؟ د دې definition لمونږ راځو. A method in which organisms are divided into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. یو داسې طریقه چې په هغه کې مونږه زندسر سیزونه که هغه ځناور دي او که بوټي دي هغه مونږه په ګروپونو کې او په هغه ګروپونو کې دننه بیا واړه واړه نور ګروپونو کې تقسیم کو د یو شانوالي په بیس باندې او د مختلفوالي په بیس باندې. نو دې ته مونږ څه وایو؟ کلاسیفیکیشن ورته وایو. چې کم ارګانیزمز د یو بل سره یو شانتي وي نو هغه مونږ په یو ګروپ کې کېږدو او کم ارګانیزمز د هغې نه بدل وي نو هغه مونږ بیا په بل ګروپ کې کېږدو. د دې ساده مثال زه تاسو له داسې درکولی شم چې مثال کې طور پر ستاسو سره څلور ارګانیزمز در اخلم. صحیح ده؟ آسان مثال. بی مچۍ، ارتوام په شکال والی چینجۍ، پیجن کونتره او کاو غوا. اوس دا چې کوم څلور ارګانیزمز دي نو ګورئ ورته د دې مونږه ګروپونو کې تقسیمو. نو دا مونږه ان د بیسس اف بیک بون د ملا اډوکې چې کوم دی که نه د ملا تیر شي کوم وي یا دې ته ورټیبرل کالم وي. نو د ورټیبرل کالم یا د بیک بون په وجه باندې مونږه دا په دوه ګروپونو کېږدو. د یو ګروپ ته مونږه ان ورټیبریټس وایي. ان ورټیبریټس په دې کې د ملا تیر یعنې د ملا اډوکې پکې نشته، په مچۍ کې هم نشته او د په شکال والې چینجي کې هم نشته، ارتوام کې. خو که مونږه پیجن له راشو، کوترې له او غوا له راشو نو په دې کې د ملا تیر یعنې د ملا اډوکې موجود دی. په دې وجه باندې دې ته څه وایي؟ ورټیبریټس ورته وایي. نو دا مونږ په یو ګروپ کې کېښودل ورټیبریټس او دا مونږ په بل ګروپ کې کېښودل ان ورټیبریټس. نو دا زموږ سره ګروپس شول. اوس په دې ګروپ کې چې مونږ دننه نور ګروپونه جوړو نو هغې ته بیا مونږ څه وایو؟ سب ګروپس ورته وایو. لکه ګورئ که مونږه ان ورټیبریټس کې مچۍ او د په شکال والې چینجۍ کېښوستل خو دا هم بیا د یو بل نه بدل دي که نه. لکه مچۍ چې کوم ده نو په هغې پسې وزري دي هغه الوځي او چینجۍ چې کوم دی نو هغه په ځمکه باندې خویږي. نو دا بیا د یو بل نه بدل دي. په دې وجه باندې دا بي چې کوم ده مچۍ نو دا به مونږ کېږدو په فایلم ارتروپوډا کې. په فایلم ارتروپوډا کې یا په کلاس انسیکټا کې به مونږ کېږدو. او چې کوم ده ارتوام دی نو ارتوام به مونږ راولو او په فایلم انلیډا کې به کېږدو. نو دا به کې بیا څه شول؟ سب ګروپس شول. په دې ګروپ کې دا بیا سب ګروپس شول. دغه شان دي پیجن چې کوم دی کوتره نو هغې پسې وزري دی الوځي او انډې راوړي او غوا چې کوم ده نو هغه بچي راوړي او الوځي نه په ځمکه باندې ګرځي. نو دا د یو بل نه بدل دي. په دې وجه باندې دا پیجن چې کوم دی کوتره نو دا به مونږ راوړو په کلاس ایویز یا برډس کې به مونږ کېږدو. صحیح ده که نه؟ مرغۍ ده. او چې کوم زمونږ سره دا کاو دی غوا ده نو غوا به مونږ راوړو په کلاس ممیلیا کې به کېږدو. دا یو میمل دی، په وجود باندې ویښته دي، بچي راوړي او بچو له پی ورکوي. صحیح ده که نه؟ نو دا چې کوم دی نو زمونږ سره ګروپس او سب ګروپس به تاسو پېژندلي. صحیح ده؟ یو بل مثال ستاسو د سکول نه در کومه چې ستاسو په سکول کې چې کوم دی که نه نو 9th کلاس ځان لوي او 10th کلاس ځان لوي. نو دا ګروپس شول. 9th او 10th دا پکې ګروپس شول. اوس په دې 9th کې ځان له A B C 9th A 9th B 9th C دا پکې سب ګروپس شول. او 10th کې چې کوم دی نو ستاسو سره څه شول؟ 10th A 10th B او 10th C. نو ګورئ په دې 9th A او 9th B کې یو شان خبرې څه دي؟ سیمیلاریټیز پکې څه دي؟ دواړه تقریبا د یو عمر واړه دي او دواړه چې کوم دی نو د نهم کتابونه وایي، یو شان کتابونه وایي. نو دا پکې سیمیلاریټیز شول. اوس ډیفرنسز څه دي؟ ډیفرنسز دا دي چې په دې A کې چې کوم واړه وي یا خو به دوی اوله چې کوم دی نو ایډمیشن کړی وي نو دا کلاس به ډک شوی وي نو بیا به یې دې ته اړولی وي. نو ګوره دې کسانو اوله ایډمیشن کړی دی ځکه دا په 9th A کې راغلي او دوی وروسته ایډمیشن کړی دی ځکه دا په 9th B کې راغلي. نو دا پکې ډیفرنسز شول، فرق شو پکې. یا تاسو داسې ویلی شئ چې د چا چې مارکس سیوا دي نو هغه یې په 9th A کې کېنولي دي او د چا چې مارکس کم دي، نالایقه دي، لږ کمزوري دي نو هغه یې په 9th B کې کېنولي دي. نو دا پکې څه شو؟ فرق شو. سیمیلاریټیز څه ته وایي؟ یو شانوالي ته. نو یو شانوالی خو پکې دا دی چې تقریبا د یو عمر دي او یو شان کتابونه وایي. نو دا پکې سیمیلاریټیز شول، یو شانوالی شو. ډیفرنسز پکې څه دي؟ ډیفرنسز پکې دا دي چې د 9th A والا قابلان دي او د 9th B والا لږ کمزوري دي. دغه شان دي په 10th کې چې کوم دی نو 10th A او 10th B په دې کې سیمیلاریټیز دا شول چې دا خو دي یو شان دي واړه. صحیح ده که نه؟ خو مطلب دا دی چې دا به قابلان وي او دا به لږ کمزوري وي. نو دا پکې ډیفرنسز شول. نو امید دی چې تاسو به کلاسیفیکیشن ډېر ښه پېژندلی وي چې دا یو داسې طریقه ده چې په دې کې مونږه living organisms یعنې زندهسر سیزونه په ګروپونو کې او په سب ګروپونو کې تقسیموو. ټیک ده؟ ایکسپلینیشن له اوس مونږ راځو. نو ایکسپلینیشن تاسو ته ما لږ ډېر ونکړو. about 2 million kind of organisms. ساینسدانانو تر اوسه پورې تقریبا 2 million kinds of organisms چې کوم دی نو دغه کړي دي، ډسکور کړي دي. یعنې مطلب دا دی په 1 ملیون کې زموږ سره 10 لاک وي نو 2 ملیون مطلب دا دی چې 20 لاک قسمونه
صحیح ده کنه 20 लाख نو 20 लाख خو زموږ سره چې کوم دی نو کته په پټي کې غنم وکړي نو هغه به صرف 20 लाख وي نو 20 लाख قسمونه دا غنم پکې یو قسم دی ٹھیک ده کنه نو دا چې کوم دی نو تر اوسه پورې ساينسدانانو ته معلوم دي یاد ساتئ چې په دې 2 میلیون کې زموږ سره 0.5 میلیون یعنی 15 لکه قسمونه پکې د بوټو دي او 1.5 میلیون یعنی 15 لکه ټایپس او قسمونه پکې د سړي د زناورو دي ٹھیک ده د انیملز دي These are only a small percentage of the total. دا ور صرف په لږه شانته حصہ ده د ټوټل لیوینګ ارګانیزمز کې چې په دنیا باندې اوسېږي ځکه چې دا څه ویل کېږي چې په دنیا باندې تقریبا 100 میلیون پورې دي 100 میلیون پورې چې کوم دی نو زناور اوسېږي او صرف 2 میلیون پکې ساينسدانانو ته معلوم دي دا نور لا نه دي معلوم صحیح ده نو دا لږه شانته حصہ پکې ساينسدانانو معلوم کړی ده To study such a large collection of organisms, biologists classify them. ګوره دا دې په اسانه باندې نه کیږي چې یاره مطلب مونږه کله بوټي سټډي کوو کله مرغۍ سټډي کوو کله غوا سټډي کوو کله مچۍ سټډي کوو کله بل څه نو دا مونږ ته مشکل وي په دې وجه باندې د دې د سټډي لپاره دا یو لارج کلیکشن دی ډېر غټ مقدار دی د ارګانیزمز په دې وجه باندې بایولوژیست کوم دي کوم خلک چې په بایولوژي کې ماهر وي هغه ته بایولوژیست وي نو هغوی د ارګانیزمز کلاسیفای کړي دي یعنی مطلب دا دی چې په کلاسونو کې خوندلي دي تقسیم کړي دي ٹھیک ده په کوم پس کې په ګروپونو کې او په سب ګروپونو کې خوستلي دي ټیک ده ولی چې سټډي کې اسانه شي سټډي نو کفارس په واست پلان سټډي کې نو بس تاسو په مخه پلان راځي او دا غي سټډي ده کته غوا سټډي کې بس غوا ده ٹھیک ده کنه غواګانی دي ټولي کته مچي سټډي کې بس ټولي به مچي وي نو مطلب دا دی چې لکه دا سټډي کې اساني وي بیسس اف کلاسیفیکیشن بیسس څه دی بنیاد ته د کلاسیفیکیشن کې نو پس بنیاد به کې کنه لکه دلته چې ما تاسو ته مثال درکو چې یا خو دې کسانو اوله اډمیشن کړی دی اوله راغلي داخلي اوله کړی ځکه دا په نن اې کې نه ولې او دوی وروسته اډمیشن کړی دی ځکه دا په نن بي کې نه ولې او یا دا په دې بنیاد باندې په A او B کې نه ولې چې دا قابلان دي او دا لیک کمزوري دي لکه نه لایق دي په دې وجه باندې نو دې څه وایي بنیاد بیسس سخت دلیل ورلګورو نه دا هغه په وجه باندې په یو کې او په بل کې دي ټیک ده نو بیسس څه وایي بنیاد نو دا زموږ سره درې قسمه ده یو خو د هابیټیټ په بنیاد ده بل د فزیکل کریکټریسټکس په بنیاد ده او بل ماډرن کلاسیفیکیشن ده نو هغه موږ راځو دا چې کوم د درې قسمونه دي ټیک ده اولنې نمبر دی on the basis of habitat habitat څه ته وایي یو ارګانیزم چې په کوم ځای کې اوسېږي هغه ته دا هابیټیټ وایي ټیک ده نو ارسطوټل چې کوم دی زموږ سره ارسطو دا گریک فلسفر یعنی مطلب د یونان چې کوم دی نو فلسفي او دا یو ساينسدان هم ساينټیسټ هم د ارګانیزمز د هابیټیټ په بیس باندې تقسیم کړو یعنی مطلب دا دی چې کوم په هوا کې اوسېږي نو هغه په یو ګروپ کې خودلو کوم چې په اوبو کې اوسېږي هغه په بل ګروپ کې خودلو او کوم چې په ځمکه باندې اوسېږي نو هغه په بل ګروپ کې خودلو خو it was not justified خدا کلاسیفیکیشن جسټیفاید نو د دې څه جسټیفیکیشن نه کیږي یعنی مطلب جسټیفای څه ته وایي جواز پیش کرنا یا صحیح ثابت کرنا کنه مطلب ته چې یو خبره کوي نو دا هغه بس دلیل ورکړي څه جواز ورکړي صحیح به ثابتې بیا نو د سره بیا ماتي ختمي وي د بیا نور جسټیفیکیشن نشو کولای فار ایگزامپل fish and turtle cannot be placed in one group بای مې او شمشتې مونږ په یو ګروپ کې نشو کې خوده په شمشتې به سخپي وي په مې به سخپي نشته په مې به چې کوم دی نو فلیپرز وي وزر وي پسې او دغه چې کوم دی زموږ سره په شمشتې کې نو دا پسې نه وي په شمشتې باندې د پاسه پوره چې کوم دی نو شیل پروت وي صح او په مې باندې کوم دی نو دا نوې پروت دغه شانتي زموږ سره چې کوم دی نو په فش په کلاس پایسز کې راځي او ټرټل چې کوم دی نو دا په کلاس ریپټیلیا کې راځي دا یو ریپټایل دی نو دا موږ په یو ګروپ کې نشو کې خوده اگر چې دواړه په اوبو کې اوسېږي شمشتې هم په اوبو کې اوسېږي او مې هم په اوبو کې اوسېږي خو دا موږ په یو ګروپ کې نشو کې خوده نو د دې کلاسیفیکیشن خاص جسټیفیکیشن نشته خو بیا هم یو اولنې سټیپ وو د کلاسیفیکیشن طرف ته نو سره ډېره فائدې ورکړي و ها دویم نمبر دی on the basis of physical characteristics physical characteristics په بنیاد باندې کلاسیفیکیشن بیا biologists classified organisms on the basis of physical characteristics د دې کلاسیفیکیشن نه وروسته لیټر څه دی وروسته دا biologist راغلل کوم خلک چې په بایولوژي کې ماهر دي او هغوی ارګانیزمز کلاسیفیکیشن وکړو on the basis of physical characteristics هغه physical characteristics دا دي A B او C کې کوم دی موږ A نمبر څه دی پروکاریوټیک سیل او یوکاریوټیک سیل آیا د ارګانیزم چې کوم دی دا چې اوس موږ په یو ګروپ کې بدو نو دا پروکاریوټیک دی او کدا یوکاریوټیک دی پروکاریوټیک څه دی چې نیوکلیس او ممبرین باونډډ ارګانیلز پکې ابسنت وي یعنی مطلب دا دی چې نیوکلیس پکې هم نه وي او مایټوکانډریا ګالجی باډیز انډوپلازمیک ریټیکولم وغیرہ پکې نه وي نو دې ته موږ څه وایو پروکاریوټیک سیل ورته وایو او چې بچا کې نیوکلیس او ممبرین باونډډ ارګانیلز موجود وي نو هغه ته موږ یوکاریوټیک سیل وایو یعنی مطلب دا دی چې بیکټیریا پروکاریوټیک سیل دی په دې کې نیوکلیس او ممبرین باونډډ ارګانیلز نشته او چې کوم هیومنز دي موږ یوکاریوټیک یو ځکه چې موږ کې نیوکلیس مایټوکانډریا ګالجی باډیز انډوپلازمیک ریټیکولم دا زموږ په سیل کې موجود دي ٹھیک ده بی نمبر
یونیسیلولر اور ملټي سیلولر چې آیا د ارګانیزم یونیسیلولر دی که ملټي سیلولر دی. اوس د یونیسیلولر ملټي سیلولر څه مطلب دی؟ یونیسیلولر مطلب دا دی چې دا د یو سیل نه جوړ دی. یونی څه ته وایي؟ یو ته. نو چې دا د یو سیل نه جوړ دی که دا ملټي سیلولر دی. ملټي څه ته وایي؟ مینی سیلز نه جوړ دی. آیا د ارګانیزم د یو سیل نه جوړ دی که دا د ډېر سیلز نه جوړ دی؟ لکه مثال کې طور پر بیکټیریا د یو سیل نه جوړه ده، او چې کوم زموږ سره او امیبا ده نو امیبا هم د یو سیل نه جوړه ده. پیرامیشیم، یوګلینا، کلیموډوموناس دا ټول د یو سیل نه جوړ دي. خو که موږ هیومن له راشو، انسان له، نو انسان د یو سیل نه دی جوړ. زموږ په بدن کې تقریبا 37.2 ټریلیون سیلز دي، یعنی مطلب بې شمېره سیلز دي پکې. ټیک ده. اوس موږ راځو سی نمبر چې آیا دا اټوټرافس دي که دا هیټروټرافس دي؟ یعنی مطلب دا دی چې دا فوټوسنتیټیک دي که دا نان فوټوسنتیټیک دي. اوس د دې څه مطلب اټوټرافس څه ته وایي، هیټروټرافس څه ته وایي، فوټوسنتیټیک څه ته وایي، نان فوټوسنتیټیک څه ته وایي. نو دا خبره د خوراک سره ریلیټډ ده، د فوډ سره. که یو ارګانیزم فوډ په خپله تیاروي نو مطلب دا دی چې دا اټوټراف دی. اټو څه ته وایي؟ په خپله. او دا فوټوسنتیټیک دی، په دې کې فوټوسنتسس کېږي، د هغې په وجه باندې خوراک ځان له په خپله تیاروي، نو ځکه دا اټوټرافیک دی. او که فرام ادرز، که دا د نور چا نه خوراک اخلي نو دا بیا نان فوټوسنتیټیک دی. مطلب دا دی چې په دې کې فوټوسنتسس نه کېږي. مطلب دا دی چې دا هیټروټراف دی، دا د نورو نه خوراک اخلي. لکه مطلب که موږ بوټو له راشو، بوټو له، نو بوټي شنه ځکه دی چې په دې کې کلوروفیل موجود دی او په دې کې فوټوسنتسس کېږي، خپل خوراک په خپله تیاروي. نو بوټي اټوټرافس هم دي او دا فوټوسنتیټیک هم دي که نه. او که موږ انیملز له راشو که نه، غواګانې، پیشوګان، سپي، انسانان، نو دا چې کوم دی نو زموږ سره څه دي؟ دا نان فوټوسنتیټیک دي، په دوی کې فوټوسنتسس نه کېږي، په دې وجه باندې دا هیټروټرافیک دي، دا د بل نه خوراک اخلي. مطلب دا دی چې مونږ څه خورو، په مونږ خو خپل فوټوسنتسس نه کېږي، دننه راکې خپل خوراک نه جوړېږي. مونږ خو د بوټو چې کوم خوراک تیار کړی دی، که هغه د سبزۍ په شکل کې دی، که هغه د فروټو په شکل کې دی، او که هغه د غنمو د وریجو په شکل کې دی، مونږ هغه خورو. نو مونږ د بل تیار کړی شوی خوراک خورو، نو مونږ هیټروټرافیک یو. او چې کوم بوټي دي نو هغه اټوټراف دی، هغه چې کوم دی خپل خوراک په خپله تیاروي، فوټوسنتیټیک دی، فوټوسنتسس پکې کېږي، خپل خوراک ځان له په خپله تیاروي. صحیح ده. بل دی زموږ سره نو دا کلاسیفیکیشن و زموږ سره ان د بیسس اف فزیکل کریکټریسټکس، چې آیا دا پروکاریوت دي که یوکاریوت دي، دا یونیسیلولر دي که ملټي سیلولر دي، او دا اټوټراف دي که هیټروټراف دي. اوس موږ راځو دریم نمبر ماډرن سیسټم اف کلاسیفیکیشن، کوم چې ماډرن دی، جدید، نوی کلاسیفیکیشن چې کوم دی، نو دا په څه باندې بیس دی، د څه په وجه باندې دا کلاسیفیکیشن شوی دی؟ کوم چې ارسټاټل کړی و د هیبیټیټ په بیس باندې، نو هغه هم دلته شته چې یاره یو ارګانیزم په ایر کې اوسېږي، په واټر کې اوسېږي، او که په لینډ باندې په ځمکه باندې اوسېږي. کوم چې زموږ سره په فزیکل کریکټریسټکس په بیس باندې شوی و هغه هم پکې شته. فزیکل کریکټریسټکس چې یعنې مطلب یو ارګانیزم پروکاریوټیک دی که یوکاریوټیک دی، یو ارګانیزم یونیسیلولر دی که ملټي سیلولر دی، یو ارګانیزم اټوټرافیک دی که هیټروټرافیک دی. نو دا چې کوم زموږ سره دا ان د بیسس اف هیبیټیټ دی، دا هم پکې شته. ان د بیسس اف فزیکل کریکټریسټکس دا هم پکې شته. خو د دې نه علاوه پکې نورې خبرې جمع کړي دي، نو د هغې په بیس باندې کلاسیفیکیشن شوی دی. بیا جینیټکس مطلب دا دی چې جینز یې څنګه دي، یعنې مطلب دا دی چې ډي ان اے یې څنګه ده. صحیح لګوي. اناټمي د دې چې کوم دی انټرنل سټرکچر څنګه دي، په دوی کې اډوکي شته که نشته، پکې اډوکي په کومه طریقه باندې ارینج دي که نه، مطلب لنګس پکې په کومه طریقه باندې ارینج دي، پړپوس وغیره او دغه شانتي شته پکې که نشته پکې. لکه اوس مۍ ته وګورئ، په مۍ کې پړپوس نشته، لنګس پکې نشته، خو که ته انسان ته وګورئ نو په هغې کې شته. ټیک ده. دغه شانتي زموږ سره چې کوم دی نو فزیالوجي څه ته وایي؟ فزیالوجي فنکشن سټډي ته وایي. صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب دا دی چې دوی فنکشنز څنګه کوي، په کومه طریقه باندې کوي، کارونه څنګه کوي. بل د ایولوشنري هیسټري، یعنې مطلب دا دی چې د دوی پیرنټس، آبا او اجداد څنګه دي، دوی د چا نه راغلي دي، د دوی مور پلار د چا نه راغلي وو، یا نیکونه یې د چا نه راغلي وو که نه. نو یعنې مطلب دې ته پکې هم ګوري. نو ماډرن سیسټم اف کلاسیفیکیشن کې زموږ سره دې ټولو خبرو ته ګوري. د هغې نه بعد بیا یو ارګانیزم په ګروپونو کې او په سب ګروپونو کې ګري.